طالبان له متحده ایالاتو سره د سولې مذاکراتو تر نهایي کېدو وړاندې د امریکا مرکچي پلاوي له لوري د تاوتریخوالي کمولو وړاندیز په باب طالبانو ته نږدې سرچینې وایي په ټوله کې د مشورو په باب د طالبانو مشرتابه پریکړه کوي او دا احتمال شته دی چې طالب مشرتابه دې د تاوتریخوالي کمولو سره موافقه نه وي کړې او د طالبانو ملکي او نظامي کسان د خپل مشر له پریکړې څخه ملاتړ کوي. په نهایت کې د مشورو نتیجې خو د امارت امیر ته ورځي، نو دا احتمالات شته چې د امارت امیر د مسلې سره موافقه نه وي کړي او که هغه موافقه نه وي کړي نو ټول امارت منصوبین که ملکیان دي که نظامیان دي د هغې نه به اطاعت کاندي. د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د ترسره شوو اوږدو مذاکراتو وروسته ولې طالب مشرتابه له اوربند او تاوتریخوالي کمولو سره موافقه نه کوي. سرچینې وایي هیڅوک د طالبانو د مجلسونو له جزئیاتو څخه نه دي خبر، خو طالبان ځکه له اوربند او تاوتریخوالي کمولو سره توافق نه کوي چې د سولې نهایي هوکړه لغوه او یا ټکنۍ نشي. مجلسو په جزئیاتو باندې تر اوسه پورې هم هیڅوک هم نه دي آګاه. دوم دا چې د اوربند مسله د طالبانو سره حل شوې مسله ده، دوی نه غواړي چې اوربند وکړي او د هغې دپاره خپل دلایل لري. دوی وایي چې که چېرته اوربند وکړو داسې نشي چې د سولې پروسه بیا د یو څو ورځو اوربند قرباني شي، بیا به د اوربند د اخلال هڅه وشي، ځینې جهتونه به اوربند اخلال کړي او پړه به په طالبانو باندې واچول شي چې دا به بیا د سولې هغه نهایي توافقنامه یا ملغا کړي او یا به هم ټکنۍ کړي او یا به بیا امریکایان د نویو شرطونو غوښتنې ولري دغلته د ځای په ځای کولو په توافقنامه کې. د سولې د روانو مذاکراتو له جریان څخه باخبره کسان وایي چې په قطر کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي او د طالبانو مرکچي پلاوي مشر ترمنځ په لیدنه کې د سولې توافقنامې امضا تاریخ، پروتوکولي مسایل او نړیوالو تضمیناتو په باب خبرې شوي دي. د خلیلزاد او د ملا برادر ترمنځ د خبرو یوازینۍ اجنډا د توافقنامې د امضا د تاریخ ټاکل دي. د دې نه اخواته نور د خبرو اترو دپاره څه نه دي پاتې. په ټولو جزئیاتو باندې په ټولو تفصیلاتو باندې د مذاکرې بحث شوی دی او د بحثونه په هغې باندې شوي دي. کومه نوې مسله په دې موضوع کې نشته چې په هغې باندې د خلیلزاد او ملا برادر بحث وکړي. یوازینۍ د بحث مسله دا ده چې پروتوکولي مسایل څنګه په مخ باندې یوړل شي، د توافقنامې د امضا تاریخ کوم تاریخ وټاکل شي او کوم ملکونه او کوم بین المللي سازمانونه د شاهدانو او د تضمین کنندګانو په حیث باندې په دې پروتوکولي مراسمو کې برخه واخلي. سرچینې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې نهایي هوکړې لاسلیک مخکې سولې ته د بستر په نوم د یو حالت رامنځته کېدو څخه خبر ورکوي چې په تعقیب به د سولې توافقنامه ترسره او بین الافغاني خبرې پیل شي.